نبی کریم زمانہ کې د جمع دعاګانې نه وي، نه د فرض نه پس نه د سنتو نه پس. خو بعض فقها کرام لیکي چې عام خلک په مانځه کې په دعا نه پیږي، نو که څوک دعا وکړي د جمع، که سنتو نه پس وکړي که فرض، خو ضروري نه ګڼي، نه ورته خامخا سنت په روا قدرې ګڼي، نو روا ده، جګړې پې مه کوه. او که څوک نه کوي لاړ نو به خیر دی، لاړ دې شي. کنی مونځ په خپله دعا ده، خو که څوک پې پیږي. ډېر ځای کې دا جنازې نه پس دا امام سړي ته وایي کینئ چې دعا وکړو. هلکه دا تا دا مونځ چې وکړو دا دعا وکړه، دا دعا نه ده. د آخري تکبیر کې ته څه وایې؟ اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. خدای زمونږ د مړیو بخې، زمونږ جمدیو بخې، زمونږ د حاضرو بخې، زمونږ د غایبو بخې، زمونږ نارینهو بخې، زمونږ زنانهو بخې، زمونږ مشرانو بخې، زمونږ کشرانو بخې. اللهم من احییته فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. چې څوک پیدا کې خدای په اسلام پیدا کې، او چې وفات کې د ایمان په صحیح عقیده وفات کې، نو تا دعا وکړه کنه. بس ټیک ته کې چې اتفاقا دعا وکړه، خو د صفونو په شکل نه، نه ورته امام وایي چې کینې کینې، د دې وینا نه ده راغلی. چې اتفاقا وکړه نو خیر دی. خدا به د جنازې جز ګرځول او لازم یې ګڼل او خلقو ته خامخا ترغیب ورکول، دا په شرع کې نه دی راغلی. چاہے پنوتیه کې یو ښځه ده، هغه وایي ما سره پیریان دي، او زه پې دا معلوموم دا دروغجن دی. ښځه بس یو پیریان، پام کوئ چې ورنشي. لاسونه اوچتول لمانځه کې او امین بالجهر، دا دوه مذهبونو علما نه خوښوي، یعنی په پټه امین وایي او لاسونه بار نه اوچتوي. او دوه مذهبونو کې شته، صحابو کې هم د اختلافي مسله وه، نو دا د جګړې ذریعه نه ده. ها خو ته به د خپل مذهب پابند اوسېږي. زمونږ مذهب کې په زوره امین نشته، او زمونږ مذهب کې بار بار لاسونه اوچتول نشته، نو د مذهب پابند به اوسېږي. افراد تفریح ونه کې سال به پکنده کې پروزي. چې څوک لامذهبه شي دا دروغجني، او لامذهبه به پکنده کې یو ځل پروزي. چاوی د زنانو مونځ د چت تپاسه یا په میدان کیږي مونځ، خو په پرده کې چی. ښه دا ده چې مونځ د په کور کې کوي د دیوال دننه، او د صحن په نسبت کوټه غوره ده، او د کوټې په نسبت کوټنۍ غوره ده. د پنجاب کې که بعضو کلو ته لاړی، نو دوی په کوټه کې بله کوټه جوړه کړي، نو عربی کې هغې ته مخدع وایي. زموږ ښکلی پیغمبر وای د ښځې مونځ په کور کې غوره دی، او د کور نه په کوټه کې ښه دی، او د کوټې نه زیات په کوټنۍ کې ښه دی. نو چې څومره په پټه مونځ یې نو ښه دی. چې یو سړی ځمکه جومات پې جوړ شي، بیا وایي دا زما ځمکه ده او زما جومات دی، نو دا څنګه دی؟ نو دا قمقل سړی دی چې تا پې جومات جوړ کړو، د خدای په نوم وقف شو، نو بیا به دا نه وایي چې دا زما جومات دی، دا اوس د خدای جومات دی، او د دې سړي ثواب ختم شو، اجر یې لاړ. د دین دا مسله ده که چا جومات جوړ کړو، ده پې خپل نوم ولیکه، نو ثواب یې ټول لاړ. دا خو ریاکاري شوه. نه دا خو د خدای سره معامله ده. دا ټول جهان دی د سړي صفتو کی، قسم دی د هغې نه 5 روپۍ ښه دي چې څوک درکړي په صفتونو، او په دې دوکه کېدل دا د قمقلو خلکو کار دی. نو دا ویل چې جومات زما دی، هر څه دی بس کړل، نو دا قمقل سړی دی توبه دی وباسي.
د اذان نه مخکې ذکر کول په زوره په لوټ فکر کې یا رستو دا ښه کار نه دی. ذکر صرف د اذان دی چې په زوره وی، نور ذکرونه په پټه وینا غوره ده او خلقو ته تکلیف رسول ګناه ده. ولې ذکر کې په لوټ فکر کې خدای کون دی څه؟ څوک به ناجوړی، څوک به بیمار ماشومان وی، څوک به ودي، څوک به کتاب ګوري، چاته به د زړه تکلیفي. ولې په ټولو خلقو ګناه دی په سر واغشته. دا د قمقلو شیخانو کار دی. دنیا هم خراب، آخرت هم ځان له ګناهګارۍ. ځکه خدای په تکلیف خفه کېږي. ولې بل مسلمان ته په مزه وایه په پټه؟ که ثواب د مقصد خو ثواب په پټه کې دی، او که ریاکاري د مقصد چې خلقو ته ځان وښیم نو زمونږ طرف چارسده کې یو کلی دی ماجوکۍ ورته، یو سړي به ذکر په زوره کا. ما تپوس کو ځکه دلته د اسلام حکومت نشته، نو چې څوک څه کوي نو څوک ورته څوک څه نشي ویل. د اسلام په حکومت کې دی چې د حکومت ذمواري چې څوک غلط کار وکړي د مرۍ نه یې ونیسي. ولې کې نو دلته قسم دی که چا د خدای دعوه وکړه سل مریدانې پیدا کېږي، که چا د پیغمبرۍ دعوه وکړه سل یې پیدا کېږي. ځکه څه کنټرول نشته، جمهوریت دی او جمهوریت دی د خرو جمهوریت. نو د جمهوریت مطلب دا چې څوک څه کوي هغه دی کوي. نه، د اسلام حکومت کې ضبطي، چاته شرع نه به خلاف کار نه کوي. نو ما چاته وی دا کمبخت نه منع کېږي. هغه نه چا تپوس کړو، هغه وی زه چرس خرڅوم چرس. نو زه په زوره بانګ او ذکر شروع کوم چې خلک زما نه خبر شي چې هغه راغلی دی چې زما پکې چرس خرڅ. ما انا لله و انا الیه راجعون. هلکه قمقله شیخه تا ته چا وی چې په لوټ فکر کې ذکر کوه؟ دا ولې کې خدای د پیغمبرانو په بیان کې او د قرآن شریف په بیان کې دا راغلی دی، واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا. خدای یادوه ځان سره په زړه کې په پټه او د خدای د یرې، ودون الجهر من القول. ورې جهرونه کې په وینا کې په زورونه کې په زوره ذکر کول، یا دا بې وخته نعتونه او سندرې ویل او خلقو ته تکلیف رسول. خلق وی جوړي دا دیندار خلق ته ملایان دي، دا ګوره عالمان نی. دا په دې بسونو کې دا چندې مندې چې ټولۍ د جماعت په نوم، دا عالمان دا کار نه کوي. او دا سوالګري یا ځان له د آمدن ذریعه ګرځي، د جماعت هغه بې عزتي وکړي. او خلق وی جوړي دا داسې. نو په زوره ذکر بند. د چا یو سړی نه نکاح کیدی شي چې بل چاله اختیار ورکړي چې زما طرف ایجاب قبول وکا، او که اختیار یې نه ورکړي یو سړی بل له نکاح وتړله، خو هغه خبره ورولېږي چې هلکه تعالی مې بادام ګل او فلان کې کړې ده، دې وی ډېره ښه ده، بس نکاح وشو. دې ته نکاح د فضولي وایي. اول خو به اجازت غواړئ، که اجازت دې ونه غوست او نکاح دې چاله وتړله، خو وروسته چې خبر شي هغه وایي ما ته منظوره ده، بس شو. دا چا تپوس کړی دی د جمع دپاره اوقات یې په ګړو کې په 5 بجې به ټیک مونځ کوو. داسې په دې جماعتونو کې اوس پخوا خو ګړی نه وی. دا څنګه دی؟ دومره سخته پابندي کول دا ښه کار نه دی. صرف انتظامی امور دی، دکاندارانی ملازمانی هر وخت نشي راسته. نو که داسې صورت پیښ شي، اوس ټنګ خوشو خو خلک ټول په سبیل ناست دي او دس کوي، تا ته یو سړی ناست دی، جمع موت روه لار دي شي 5 مې دی به وړي که نه 5 د پاسه شي، یا ټول خلک راغلي یو کس پاتې نشته او ته د ټنګ په انتظار ناست دی. نو دومره سخته پابندي شریعت نه خوښوي. په دین کې په اوقاتو کې فراخي ده. حضور مبارک هر منځ یو ځل په اول وخت کې کړی دی او یو ځل په آخر وخت کې کړی دی، او امت ته دا ښودلی دی چې په دې منځ کې دا ټول وخت صرف انتظامی امور دی چې اوس دا ګړی ایجاد شي. پخوا خو په جماعتونو کې ګړی نه وي،
نو د عامو خلقو د مصلحت دپاره یو وخت مقرري، خو دا دومره چې بس دغه باندې ټیم ټنګ دی دا نه ده پکار. بیا ترې دغه جوړېږي بدعت. انعامي بانډونه دا سود دی، ټول سودي کاروبار. انعام خو دې ته وایي چې سړی یو کارنامه وکړي نو حکومت والا یا یو سړی والا څه شی ورکړي، نو د 10 روپو باند اخیستی ده کې د څه کارنامه وکړه، په هغه 10 روپو څه للی، دا جواري ده او سود دی. سودخور سره منځ کول څنګه دي؟ منځ کېږي، خو په چا بدګماني مه کوه، مه څوک شرموه، ځان له ورته ووایه چې وروره دا کار ښه نه دی. چاوی سړی ناست دی قبلې طرف ته خپې وغځوي، روغه ده، خو د ادب نه خلاف ده. فوجي کټنګ دا څه شی دی؟ فوجي کټنګ نه سر یادوي، سر وی فوجي کټنګ څنګه؟ زه فوجي کټنګ نه پېژنم چې فوجي کټنګ څنګه، خو که سر دې ځای پورې یادوي نو دا سر خو اخیستل روا دی. زموږ ښکلی پیغمبر 3 قسمه سر پرېښی دی، د غوږونو د نرمۍ پورې، د سټ د منځه پورې او د اوږو پورې، او دا 3 واړه سر روا دی. فوجي کټنګ زه نه پېژنم. و یو سړي چاله پکاری کور ورکړي او مالک ته دا پته چې دی پکې غلط کارونه کوي، د ښځو کاروبار کوي یا بل، نو دی دې ته فورا والي، که نه الي نو دی ورسره په ګناه کې شریک دی، یعنې دیم ګناهګار دی. د ګناه په کار کې چا سره امداد مه کوئ. که دکان در نه چا پکاری غشتي یا بل دا ورسره شرط دی چې غلط کار به پکې نه کوي، ځکه چې غلط کار پکې کوي دا د ګناه امداد دی. بالا یسار سره دی خوا یو زیارت ته شاته، هغې کې ډېر غلط کارونه کېږي. زما که وس وي دا مې ټول وانول او د شریعت د حکم مطابق مې قبر پرېښود او ښځو باندې مې پابندي ولګوله چې مردار ورانه شي. دا موجوده زیارتونه پېښور کې چې دي عام، دا د فسق و فجور اډې شوي دي. ځوانانې ښځې ځان به یې جوړ کړي او ما ته دا خبر خلک را رسوي چې د ډېرو کاروبار د زیارت نه روانېږي، رکشې ورته ولاړې. دا عبادت دی. او دا مردار ملنګان، فاسقان، فاجران، چرسیان، غله دا دغه ځای ناست دي. او دا یا شکرانه خواره میاګان مردار، چا مالګی خي چا دغې خي، نه مونځ کوي نه اودس کوي. هلکه دا څه کوئ ظالمانو؟ ځان له کاروبار کوئ، وږي خرڅوئ، نسوار خرڅوئ، دا څه شی دی؟ قبر د آمدن ځای دی که د عبرت ځای دی؟ نو دا د زه به پخوا شیخ جنید بابا رحمت الله علیه له تلم، دا لوی اولیا دي دلته ښخ دي، خو اوس نشم تللی ځکه دومره ښځي چې سړی نشي تللی. دا ښځې ولې ځي؟ سوال ده، ولې ښځې ځي؟ دا که د اسلام حکومت وي پابندۍ به یې لګولی، او که زما اختیار وي ما ورته وي ما به ساده قبرونه پرېښي وي او د هر څه به مې ته لر کړی، دا شوشه او د ښځو ته به دلته یو 2-3 سپیان ولاړ وي چې رانه شي مردار. ښځه مقبرې ته تللی شي خو 3 شرطو سره. اول دا ده چې هغه قبر له به ځي چې خپلي زوی دی، پلار یې دی، خاوند یې دی، ترې دی، پردو قبرونو سره دا څه کوي؟ دویمه دا ده چې په اجتماعي شکل کې بني، اورا بني، او نه به په ډول سنګار کې، نه به د شرع نه خلاف هلته کار کوي. درېیمه دا ده چې سفر پکینی، د ټانګو د بسونو سورلی پکینی، د کلي خواته خبر دی. د سید الکائنات علیه الصلاة والسلام زمانه کې دغه حده پورې او د 4 واړو مذهبو کتابونو کې دا دي چې په دغه طریقې باندې تلی شي
د دې نه زیاتی نشي تللی. نو چې د قبر نه ته ناوې جوړه کړې او خوشبویې دې لګولي او څېرې، هلته خو آخرت سړي ته نه رایادېږي، خو تا ته دنیا رایاده شوه. او ښځه ځان په ډول سینګار، ځوانانې ښځې څه لځې مونځ هم کړی دی. نو دا د فسق و فجور اډې شوي دي. خو څوک زموږ لاس کې څه دی؟ زه سل ځله وایم زما دا سینما نه ده خوښه نه دي، څوک یې منع کوي؟ خو دا حکومت چې اعلان وکړي چې مازدیګره پورې سینما نه غواړم، بس نه وایي. نو ان الله، دا ولې د اسلام حکومت ضروري دی او د علماو د نیکانو چې په دین پوهېږي، د دې هغه خلک چې هغه د انګریزانو په غېږ کې لوی شوي او د هغې تهذیب د ډمانو وي، ژوند یې د بېکارو خلقو وي، هغې دین څه پېژني او دین چېرته راوستی شي؟ هغې په وجه خو معاشره خرابېږي. نو دا خلک نشي کولی. دې له سم د اسلام حکومت پکار دی، پام ښځې به نه راځي. ولې راځي زناور؟ دلته څه کوې په دې زیارت کې؟ که عبرت علی خو د زړه مخبرې د پلار نه ولې نه ځي؟ او که سوال کوې نو دا مرګ او ژوند د ده په لاس کې دی. مشرکانه عقیدې لره او که د نورو خبرو په غرض راځئ نو د اولیاو زیارت هم د فسق و فجور ذریعه وګرځوله. د دې ولي په روح به څومره تکلیف تېرېږي چې دا ښځې وله راځي.